په دې نه بعد آیت الکرسی ده او مطلب دا دی چې د قیامت په ورځ کې تاسو کامیابی غواړئ نو د دې کلمې لاندې به ژوند تیروئ یا به بل فائدہ به دا ده چې الله وپېژني بیا خرچه کوئ نه که تاسو الله وپېژنئ د عقیدې برابر وي دا خرچې چې به تاسو کوئ الله به قبول کړي آیت الکرسی چې دی نو دا ډېر اوچت او عظیم آیت دی او بعض روایتونو کې دې ته ویل شوی د اعظم آیه په قرآن کې اوچت آیت هغه دی یو فضیلت دی دا رسول صلی الله علیه وسلم فرض منځنه بعد یې څوک وي د هر فرض منځنه بعد نو د جنت نه کم نه دی نو د مرګ د لاسه چې د مرګ پر هغه دی جنت ته لاړ شي د شپې چې څوک وي او د شي د شیطان د وسوسو نه سهار پورې بچ د ډېر اوچت آیت په دې کې د الله سبحانه وتعالی 15 زیات نمونه او صفاتونه بیان شوي په دې آیت کې دنه او مونږ کله دې تفصیل شروع کوو والله لازم چې دنیا درسونه وکړو خو دې تفصیل مونږ نشو پوره کولای نو صرف مختصره فواید به بیان کو الله لا اله الا هو الله نشتی لایق د بندګۍ سوا د غنا الحي القيوم همیشه ژوند دی او نظام چلون کې دی همیشه ژوند دی ځکه خو نظام چلون کې دی د مې ساتي او چې همیشه ژوند دی نو څنګه به نظام همیشه چلوله ځکه چې په الله باندې خوب راغی نو د دنیا د نظام به درهم برهم شوی دار څه به دړي وړي شي نو په الله باندې خوب نه راځي ځکه خو نظام چلی د هر څه لا تأخذه سنة ولا نوم نراني سيغلر پرکالی او نخوب له ما في السماوات وما في الأرض داغه په اختیار کې دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی او هغه څه چې په ځمکه کې دی من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سوک دی هغه کس چې سفارش وکړي د الله په دربار کې مگر په اجازه د هغه سره بغیر د الله د اجازه نه څوک سفارشونه نشي کولی نو د پیغمبران کولی شي چې الله اجازه نه ورکړي سفارش کولی شي نشي کولی سفارش لپاره دوه شرطونه لازم دي که تاسو دا غواړئ چې تاسو د قیامت پر ورځ د پیغمبرانو سفارش خصوصا زموږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفارش نصیب شي نو دوه خبرې لازم دي اولنۍ د الله اجازه ته پیغمبر ته دویمه د الله رضا کېده د هغه کس نه د چا د پاره چې شفاعت کوي او الله نه رضا کېږي مګر د موحد انسان نه اوس یو سړی قبرونو ته پروت دی او باباګانو ته پروت دی او قبر پرست او پیر پرست دی الله خو دې نه راځي کی نو د دوه خبرې لازم دي د الله اجازت هغه چاته چې څوک په سفارش کوي او د الله رضا د هغه چا د پاره چې د چا د پاره چې په سفارش کوي الله دې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سفارش نصیب کړي يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم پویږي الله باغ چې مخکې د خلکو دی او هغه چې ورستو دی د دوینا ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء او نشي راګرولې دوی هیڅ یو شی د علم د الله نه مگر باغ چې الله یې وړي چې الله موږ ته خبر نه کړي موږ پویو به نو موږ د الله علم نشو راګرولې موږ د الله علم نشو راګرولې او ځکه خضر علیه السلام او موسی علیه السلام چې کله په کشتی کې ناسو نو مرغه یا مرغی رالو د دریاب کې د مکو حدیثي ولا مې راوچته کړه هغه ته خیال دی یو خیال مې موسی علیه السلام ته وی زما استاد علم مثال په مقابله د علم د الله کې هغه دغه دی چې د مرغۍ چې کوم یو برو چې دګړي د زما استاد علم دی د باقی چې کوم پاتې شي د الله علم دی د دوی علم د الله د علم په مقابله کې د پیغمبرانو او د نیکانو خلکو نو څوک به د الله د علم راګیر کی
ومګر هغه به ورسره چې کوم ته الله خولره وسع كرسي السماوات والأرض پراخ دا کرسی دا اللہ اسمانونو و زمکتا دیکی دیر اقوال دا مفسرینو جی کرسی ستوئی خراجح قول دا والله عالم دا عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہما تفسیر دے چی دا کرسینا مراد دا اللہ دا قدمونو زیرے عرش دا اللہ تخت تے دا تخت لاندی بیا دا قدمونو زیرے او حدیث کی دا رضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی دا کرسی دومره لوی دا دا قدمونو دا زی چی کم دا رب العالمین دا قدمونو دا زی که طول زمکی و اسمانون را جمکی و پاقی کی واچه نو دیسی وارد دی لکه یو بنگڑی چی روالی اوڑکی ونتکی و غٹی صحرات گزار که نو دا بنگڑی غزمکی و اسمانون شو او دا صحرا دا اللہ دا قدمونو زی شو دوما فرق دی بکی بیا رسول سموی او وی کرسی بیا دا عرش په مقابله کی دیسی دا لکه بنگلی چی روالی او دا غطی گزار کی او دا عرش قدر رسول سموی اخو بیا اللہ تا معلوم دی نو سنگ چی اللہ دا شان سر خواهی دا اللہ تخت عرش دی چی باقی بانی اللہ سبحانه تعالی مستوی دی باقی لپاس دی او دا اللہ دا قدمونو زی دیزی که دا باز خلق کله چې آیت الکرسی وسع کرسی السماوات والارض خپل ترجمه ولدا کې چې کرسی اندغه کرسی د کوم چې عام استعمالي دي چې د کرسی نه مراد د الله سبحانه تعالی قدمونو زیره ولا يؤوده حفظهما او نستړي کې الله لری حفاظت دې دوانو وهو العلي العظيم او غډیر چت ډیر لوی دې د دې نه بعد چې رقم آیت ته د دې شان نزول دی چې انصارو کې بعض خلک دي چې خپل بچي يهوديانو لور کړیو ته کې دوی يهوديانو متاثر وي د دوی سره کم سے کم کتاب خوشتي آسماني کنه علما پکشتي نو بیا چې کله دوی مسلمانان شو يهوديان د مدینې نه وتل رسول سمو شړل نو دوی د خپل بچي واپس راوستون د بچي نه راتلو او وی چې موږ د چا سره خوشاله یو موږ د يهودو سره خوشاله یو الله وی لا اکراه فی الدین نشتی زور په دین کې یعنی په دین قبل ولو کې بچا زور نشتی ځکه چې دین واضح ہے و دې کې اشکال بزړه کې راځي چې دلته الله وی زور نشتی بل تر دوی جهادونه کوي چا سره دې جواب شته چې یو ځکوي وای زور زبردستی نشتی خو بل ځکوي جهادونه کوي نو به جهاد ولې منتخي او دا جواب لګ نږدې دی چې دا جهاد د دې لپاره نه لري چې په خلکو زور زبردستی وشي چې دین ته داخلي شي د جهاد د فساد ختمولو لپاره دی جهاد د څه لپاره دی فساد د ختمولو لپاره اخو رسول الله صلی الله علیه وسلم کله جهاد د دې لپاره وی چې لازم په اسلام کې نه نوځي نو بیا رسول الله مجاهدینو ته دا خبره ولي خو وی چې کله تاسو لاړ شئ نو درې خبرې به وته وکي چې یا خو مسلمانان شي یا بس کوي جزیه ورکوي او یا به jihad کو کبل پر زور زبردستی وې نبی او بګی د درې خبرې نه چلی دي خو به رسول الله ویل چې ورځي او جنگ وسره کوي د تبوزو دي مکوي په دې کې یو فائدې خبره بیان کوم دو قسمه خلک چې دغه د نظریه غلطه ده اولنی هغه خلک چې هغه دوی چې د اسلام نوم د جنگ او د جهاد ده فقط او دویم غلطی نظریه ولا غدي چې بس اسلام نوم د پستو خبرو ده جهاد د سرشتینه نو دا باز چې سره کینی د جهاد نه علاوه بل ټکي بیانې نه نستا په ذهن کې د خاکه جوړ شي چې د اسلام نوم د توري دی اسلام نوم د ټوپک دی او د جنگ جګړې دی بس هغه نور سره چې کینی کې د جهاد بس تو کوي په باندې الرجی راځي او دا نه مانی
دا دوانه غلط دي. ولې غلط دي؟ رسول صلی الله علیه وسلم جهاد او دعوت دا یو ځای کړی. کوم ځای کې چې جهاد ته ضرورت راځي هلته به جهاد کې، او په کوم ځای کې چې دعوت ته ضرورت راځي هلته به صرف دعوت کې. یوازې دا دین ګوره په جهاد نه دی راغلی په توره، او یوازې دا دین ګوره په دعوت نه دی خور شوی، د دوانه شریک شوي دي. څه جهاد او دعوت، د دوانه یو ځای د کارونه به رواني، جهاد او دعوت. دا نشي کېدی چې یو طرف ته صرف وړي. رسول صلی دعوت هم کړی، رسول صلی جهاد هم کړی. ښه د رسول صلی چې مکه کې 14 کاله تیر کړي دي، هلته جهاد کړی، هلته دعوت کړی. بیا مدینې ته چې راغلی دی جهاد هم کړی دی، دعوت هم کړی. نو په دې خبره پوه شوئ؟ دا د بعضو خلکو غلط سوچ دی. لا اکراه فی الدین، نشتی زور پا دین کی، قد تبین الرشد من الغی، یقینا خکار شوی دے ہدایت دے گمراہینا. فمن یکفر بالطاغوت، نسوک چی انکارو کی دے عبادت دے غیر اللہ، ویؤمن باللہ، او ایمان روڑی فاللہ بنی. دیز کې خیال لے د ایمان نمخ کې دا خبره کړې دي چې طاغوت نه انکار وکړي، او طاغوت هغه چاته ویل کېږي چې د الله نه علاوه د هغه بندګي کوي. موږ چې دا کلمه وایو څنګه کلمه وایو؟ لا اله، اول پکې نفي ده، الا الله بیا اثبات ده. نشتی معبود په حق باندې ختم مگر یو الله. نو دیز کې هم دغه وایي اول به انکار وکړي بیا به په الله باندې ایمان راوړي. اوس یو سړی دی ایمان راوړی په الله باندې چې الله د زموږ خالق دی او رازق دی، زما په ایمان دی، زه دا خبرې منم، خو دومره ده چې دا پلانې بوت دی څه بد خو نه دی. دا خلک چې بندګي کوي دی څه بد خو نه دی. دا سړی مسلمان دی؟ نه دی مسلمان. ولې؟ ځکه چې د په انکار د طاغوت نه دی کړی، د عبادت د غیر الله نه د انکار نه دی کړی. اوس دا نن سبا دا مرض هم راوتی دی، وایي ټول ښه دي. څه دي؟ ټول ښه دي. لکه وایي ته څه نه تنګول کې؟ مشرکین غریبانان وایي چې د قبر ته سجده لګوي، خو د الله رضا غواړي. هندوان چې بوتانو ته سجدې لګوي، خو هغه وایي چې اسمان والا اوپر والا وایي هغه الله یادوي. شیعګان چې دا صحیح دي او دا صوفیه ټول صحیح دي، بس غلی کېنه، دعوت مه کوه. منګه دا وایو چې لازم به ته انکار وکړې د غیر الله د بندګۍ نه، چې غیر الله دپاره بندګي نشي کېدی، بیا به په الله باندې ایمان راوړي. نو دا خبره به بیا د ایمان به بیا ستا برابري. فقد استمسك بالعروة الوثقى، یقینا د منګولې ولګولې پکړې مضبوطه باندې. څوک چې انکار وکړي د طاغوت او ایمان راوړي په یو الله باندې، نو د منګولې ولګولې په د اسلام په مضبوطی کړۍ باندې دی به چېرته هم نه خرابي. لا انفصام لها، چې نشتي ماتېدل د دغې کړۍ. والله سمیع علیم، او الله اوریدونکی ډېر پوه دی. ښه چې د ایمان دې راوړو نو د دې ایمان څه فایده ده، او د دې کفر څه نتیجه ده؟ الله ولی الذین آمنوا، الله دوست دے دا کسانو چی ایمانی راوڑے دے. یخرجوهم من الظلمات الى النور، روباسی اغوی دا تیرونا رناتا. دا فائدر دا ایمان الله بتا روباسی دا تیرونا ستا رناتا، استاد سر بمرگرتیا کئی. والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت، او کسان چې کفر کړي دي دوستان د غوی شیطانان دي. یخرجونهم من النور الى الظلمات، وباسي دوی درنا نتیرو تا. الله وروباسي تا د تیرون رڼا ته، او شیطان به تر وباسي د رڼا نه د تیرو طرف ته. اولئک اصحاب النار، هم دا
کسان ور والدی هم فیها خالدون دوی باغی کې همیشه. وستدین بعد الله سبحانه وتعالی مثالونه راوړي چې چې چا سره مرسته کوم مرګرتیا کوم نو زه څنګه غل عزت ورکوم او زه څنګه دغه مدد کوم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه آیت نګوریا کستا چې جګړه کړي و د ابراهيم عليه السلام سره په بار درب داغ کې د سوکو نمرود جګړه اوسره کړي و په بار د الله کې او مسلمان او موحدی دي چې په هر ځای کې د خپل رب توحید بیانې او دفاع کوي نو خلک وسره په دغه موضوع کې بحث مباحثه کوي. دا خو امام الموحدین د موحدین امام د موحدین مشر نو نمرود له دعوت ورکو چې الله یو دی دا شرغه بندګي وکړه هغه سره په دې کې ماریزي شروع کړي. د ماریزو وجه سوا ان آتاه الله الملك بدی وجه چې ورکړي واغت الله بچای خپل بچای د لاسه په غرور کې راغلو. اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت کله چې ابراهيم عليه السلام زما رب خو هغه څوک دی چې ژوندۍ کول کوي او مړ کول کوي. د دعوت د چا ابراهيم عليه السلام قال نوحي وأميت اغوي زوم ژوندۍ کول او مړ کول کوم. ابراهيم عليه السلام زماره به کوي دوی زیکو اوس بده دلایل خي بده خبره. ابراهيم عليه السلام به دلایل خي چې زماره به کولای شي تني شي او دی به دلایل خي نمرود چې زم کولای شي. ناوله خبره داوی ابراهيم عليه السلام کړي نمبر داغه دی چې هغه دلیل وخی. قال إبراهيم هو إبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق يقينا لا ولين ورد مشرقنا فأتي بها من المغرب نتير ولاد مغربنا فبهت الذي كفر نغلی پاتی شو کسی کفر کړو. مناظره ختم شو. اوس نمرود ته وګوره دی ونی ته مناظره کینو اله بلا ابراهيم عليه السلام سره کینو خو امام الموحدین دی داغه سره څنګه مناظره کی په یو خبره کې راټینګ کو الله وی د مشرق نور راولي زته د مغرب نه راوخی جواب. اباظ علماء چې دوی دی او بسره بحث دي شي وکړو. ابراهيم عليه السلام ته چې زما رب ژوند کول مړ کول کې دغه د غزم کولای شي نو یو کس چې په هغه باندې د پارسي حکم ختلو هغه پرې خو او یو کس چې هغه بي ګناه هغه راونو هغه پارسي ور کړو ګوره دغه مړ کېدو ما بچکو او د ژوند دیو ما مړ کو. نبی او ته دویمه خبر ابراهيم عليه السلام دغه وکړه نه بدی کې به دی غلې شو. والله لا يهدي القوم الظالمين او الله هدايت نکي قوم ظالمان تا او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها یا آیتان دلی دلی پشان داغ کس چی تیر شو پا یو کلی بانده او اگر پریوته و پچتونو خپلو. دا واقع دا وزیر علیہ السلام دا چی دی پا یو کلی بانده تیر شو بیت المقدس پا خواه که او دا ظالم باچا بختنصر دا کلی و دا علاقه طول وران کردیو نو د پزړه کې دا خبر رااله. قال وید ان يحيي هذه الله بعد موتها پس طریقه به راجوند کی دلرا الله ورستو د مرګ د دینه دا لقب الله به څنګه راجوند کی نو دیږي کې د انکار نه کوي ګوره تعجب کوي. لکه مثال کې موته مخبري ته لاړ شو ودري ته ګوره الله به مړی څنګه راوچته نو مطلب دا نه چې موته د دین انکار کوي لکه موږ دا خبره نه منو
نه موږ منو خو تعجب کوو چې د الله زورور بادشاه دی چې دا مړي په خاورو کې خوري شوي د الله بیا راپاسي. فأماته الله 100 عام بس مړ وساتو الله د 100 کاله. ثم بعث بیا راپاسو قال كم لبثت الله ورتوي څومره وخت تیر کړو. قال ويغا لبثت يوما او بعض يوم وخت تیر کړو ما یو ورځ یا سد ورځي 100 کال ورو د پروت او چې راپاسید نه وی چیر یا ورځما او یا نیمه ورځما. سبحان الله 100 کال ګره دې روغ جوړ پروت او په دې 100 کال کې څوک زناور د خواله نه راغله او خوراکي تازه پروتو د سره انځري ځان سره راغسته و انګوري راغسته او یو وړغونته کې مشکیزه او سره لوخه او سره باغی ګزان لا تسکو سامان راغسته په کې پیم پراتو. نو څنګه چې ډیره پاسې دو چې وی کتو نو غتازه انځر او انګور او پي او قشن ګرم د پراتل حکم خرچ او سره نو هغه خاوري شو او د الله خاوري کو دي لپاره چې دته به خي نو د اخري ختم شو. په دې کې بل حکمت الله ورته دا وخوا چې هغه کم شي چې زر خرابيږي هغه پروت دی او هغه کم چې زر نه خرابيږي هغه ختم شي. په کار غوډه چې انځر او انګور او بلک سات کې خرابيږي پي چې دا خراب شي زر او کم چې خرابې دول هغه د روغ رمټ پراته دي او کم چې ډیر وخړولې شي هغه ختم شي. نبی الله سبحانه وتعالى خرچ له غمره ژوندې کو او دی واپس خپل کلی ته لاړ. وی چې کلی ته لاړو نو کلی ته خلکو ته وی چې زو زیر یم او دغه نوسی چې دغه سپینګری شي او د قشن ځوانو په کوم حال کې چې دی او د شیو هم قشانو ويخته تورو نه خلکو دې تسلی ونو خبرې کی وزیر خو د نن نسل کله مخ کې غیب شي او دغه نوسی دی او دغه زامن دی او زامن مړ شي دی بګو ته وسوست ترالي ته چې دغه ما وزیر بیا دغه یو بل خبره ده کته چې دغه زو وزیر یم نبی یو نه خبر مونږ ته خې نغوتی سه وزیر علی السلام د تورات یاد دی هغه ته تورات خو ماته یاد نو بوخت نصر خدغونه تورات غ نسخه سیزلې وی کنه دوله بیا تورات ولیکو نو ته پتوري چې دادې نو چې کله ولیدا چې سل کال دی ودو او وسراغه او بیا د چې د تورات غ نسخه ته یاد ده نو بس داریک يهودو د الله زوی وليذ بالله دغه نه دوی د عقیده جوړ شو. قال لبثت يوما او بعض يوم هو يغا واختر كرد ما يورز يا عيسى دورزي قال ورتلا بل لبثت 100 عام بل كتاخ واختر كرد سلكالا فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى نوغور فرق خپل او اسقاق خپلته چې نه دی خراب شي. وانظر الى حمارك او ګور دی خپل خرته ولنجعلك آية للناس او دې لپاره چې موږ وګرځو ته نه د خلکو لپاره. وانظر الى العظام او ګور ډکوته كيف ننشزها چې څنګه را پورته کوو منګا ثم نكسوها لحما بیا غندو منګا غیتا غوخه فلما تبين له نو هر کله چې خخکار شو غته دا حال د هر څه چې ولیدو دخلینه دا ټکی وته قال ويا اعلم ان الله على كل شيء قدير زپویګم چې یقینا الله بار سباندي قدرت لرونکې ده دا د الله خپل طاقت خو و د دې نه بدریم مثال
هغه د ابراهیم علیه السلام دی چې الله سبحانه وتعالی د نیکانو خلکو څنګه مرسته کوي. او بل دا چې الله خو د نیکان خلک راوباسي د تیرونه رڼا ته، نو بیا د نیکانو خلکو د کوشش چې د ایمان زمونږ ښه ډېر شي، او د ایمان ګوره کمیږي ډېرېږي. د دې په یو ځای باندې ولاړ نه دی، او که په یو ځای باندې ولاړ وې لکه څنګه چې بس ګمراه خلک وایي چې ایمان په یو ځای ولاړ دی، نو بیا خو د جبرئیل علیه السلام ایمان او زمونږ ایمان فرق پکې شته؟ یو شان دی، د هغه هم په دغه ځای ولاړ دی، زمونږ هم ولاړ دی. زمونږ ایمان د ابوبکر صدیق نه ایمان به یو شان شو؟ نه، فرق دی. اوس تاسو لري درس ته نشئ، په دې ځکه زموږ د ایمان کیفیت بل شان دی. به چې خپل کورونو ته لاړ شو به د ایمان کیفیت بل شان شي، نو د ایمان کمیږي زیاتېږي. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ او کله چې وی ابراهیم علیه السلام رب ارینی کیف تحیی الموتى، اے رب زما او خیمتا چې څنګه ته ژوندي کې مړی. قال ولم تؤمن، الله ورته وی آیت ایمان نلري؟ قال بلى، ویغا ولنا ایمان لرما، ولكن ليطمئن قلبي، مگر دې دپاره چې مضبوط شي زړه زما، ایمان می خډیر شي. دا د نیکانو خلکو کوشش چې زمونږ د ایمانونه دا ډیر شي، زیات شي، مضبوط شي. ابراهیم علیه السلام خو شک نه دی کړی، او رسول صلی الله علیه وسلم وایي که څوک دا وایي چې ابراهیم علیه السلام شک کړی دی، نو بیا خو شک ته موږ ډیر نږدې یو د هغه نه. یعنی که ابراهیم علیه السلام شک وکړو د هغه په شان موحد سړی شک کوي، نو موږ خو به شکیان یو. نو چې موږ شک نشو کولی، نو ابراهیم علیه السلام به څنګه شک وکړي؟ هغه دې دپاره نه وي، خو دې دپاره وي چې زه وینم چې دا زړه مې ښه مطمئن شي او د ایمان مې ښه ډېر شي. قال فخذ أربعة من الطير، وی ورته الله نو راواخله څلور د مارغانونه، فصرهن إلیک، نو ټوکړې ټوکړې کا او بیا یې چکني کا د ځان سره، ټوکړې ټوکړې کا چې معدې کا. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، بیا کې د په هر غر باندې د هغې نه سیسه. د څلور واړه مارغان به یو ځای معده کې، او بیا به د عیسی به دوی راغوښې به راولي او تقسیم به کې په څلورو غرونو، او سرونه به یې د ځان سره ونیسي. ثم دعون، بیا آواز وکړه هغوی ته، یأتینک سعیا، راځي به تا ته په منډه. چې څنګه ابراهیم علیه السلام آواز وکړو څلور واړه مارغان هغه غوښې او چې څه په خپله راتلو دې سر پورې به لګېدې. په دې کې دا فایده بعض مفسرین دا ذکر کوي چې دا مارغان چې څلور کمو دا کم یو طاووس او یو کوتره وه، یو قارغه او یو چرګ و. دا څلور د رانیولي وو، یو طاووس، بل کوتره، او بل قارغه او چرګ. نو په دې کې دا فایده بعض علما ذکر کوي که یو سړی غواړي چې زه یقین ته ورسم او یقین مې ډېر شي، لکه ابراهیم علیه السلام چې یقین ډېر، نو د دې څلورو مارغانو د خویونو نه به ځان ساتي. څنګه؟ په چرګانو کې شهوت ډېر دی، چرګانو کې شهوت ډېر دی، نو د شهوت کارونه به ځان ساتي. لکه د یو سړی صرف د شهوت او شهوت په کارونو پورې نښتی. دویم، په کوتره کې غفلت ډېر دی، غافلی پیشو بیک د معاملې کې بس راوینیسي، نو ته به ځان غافله کښېنه، بلکې ته به ویښې د آخرت دپاره. او په طاووس کې ډول ډېري ښکلی، نه ته به په دې ښایست پورې نه نښلې چې صرف دقه دی چې زما مخ ښایسته ښکاري او زما بدن ښایسته او زما کپړه او لباس ښایسته، بلکې د آخرت به هم سوچ کې. څلورمه قارغه کې دا کار دی چې دی په مردارو پسې ګرځي، نو تاسو په حرامو پسې نه ګرځئ. پوه شئ په دې فایده باندې که نه، چې کله د علم په مجالسو کې کښېنئ دا فایدې به ته میلاو شي. د دې سره اسمان نه د جبرئیل علیه السلام په واسطه به تاسو ته نه راځي، وحی چې دی هغه بنده شوې ده، آخري پیغمبر راغلی او بل پیغمبر د هغه نه باید نشته.
نو بیا دغه میراث ته علماو سره نه که تاسو دا خبرې معلومول غواړئ لازم به د علماو په مجالسو کې کښېنئ هغوی سره به لږ سخته تېروئ زموږ دا درس لږ اوږد شي کله نه کله خو دا د دې دپاره چې دا فایده موږ ته ډېره شي او موږ دا وایو چې کم سے کم لږې خبرې خو پکې موږ وکړو که ځکه که وخت لګي نو بیا به صرف ترجمه کوو مخې ته به ځو بعض ملګري به پوه نه شي الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي واعلم ان الله عزیز حکیم او پوه شه چې یقینا الله زورور او حکمت واله دی اوس د دې نه بعد به الله سبحانه وتعالی د انفاق طرف ته ترغیبات بیانوي ځکه چې ما وویل اکثر مخکې چې د مسلمانانو اقتصادي نظام به په دې بیانېږي اقتصادي نظام به په دې برابرېږي چې کله دوی د الله په لار کې خرچه کوي او تجارت په صحیح طریقو سره کوي او د سود د نظام نه ځان ساتي نو هله به دوی بچ کېږي د دوی اقتصاد به برابري دا ټولې خبرې به اوس راځي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثال دا کسانو چې خرچ کوي مالونه خپل په لار د الله کې کمثل حبه پشان د یوې دانې دی انبتت 7 سنابل چې رازرغونی ووږي في كل سنبلة 100 حبه په هر وږي کې 100 دانې دي والله يضاعف لمن يشاء او الله زیاتوي چا لره چې وغواړي والله واسع علیم او الله پراخه فضل والا پوه دی دا مثال دا خلکو د کوم چې خرچه کوي الله په لار کې څنګه حاصل دی چې یو دانه ده او په صحیح او مزیدار ځمکه کې دی وکرله نو د دې نه به څو وږي پیدا شي او په هر وږي کې 100 دانې دي نو څو دانې شوې 200 بیا چې ته راولګې د 200 دانې په ښکلې مزدار ځمکه کې وکرې نو بیا هغه ګوره چې هغه به څومره دانې بیا پیدا کوي نو که دا کرونده ته جاري وساتله او دا کار دې جاري وساتو نو بې حسابه بې شماره نیکیانې به ته وګټې او الله وایي چې والله یضاعف لمن یشاء ډېرو له پکې زیات ورکوم چا لره چې زه وغواړم الله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله هغه کسان چې خرج کوي مالونه خپل په لار د الله کې او دې ځکه الله ادب بیانوي چې خرچه به څنګه کوي هغې دپاره څه پکار دي کوم شروط دي ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى بیا نور پسې کوي په د خرچه پسې زباتنهونه تکلیف ورکول دا د مسلمان صفت دی چې خرچه وکړي نو بیا یې زباتنه کوي نه زه راته دا خبر وکړم ځان سره یاده ساته که د چا سره دې ښه کړي دي نو یېرې که او چې چا د سره ښه کړي دي نو ګوره چېرته یېر نه کړي دا ډېره اهمه قاعده او فایده او د درنو خلکو خوی د مسلمانانو خوی دا دی که د چا سره دې ښه کړي نو هغه په دې وخت یېر که او که چا د سره ښه کړي نو ګوره هغه چې د مرګه پورې یېر نه کړي دا د دروند سړي اخلاق دي سپک سړی هغه دی که چېرته تا سره معمولي غونته کې منډه ووهله وي د هغې د لاسه به دې په شرمونو وشرمئ زی په زی به یادوي ما سره دا منډه وهلې او ما سره دا کړي بل دا چې سپک انسان هغه بیا د خپلو خوب بدلې ته نه شي چې ما د سره منډه وهله اوس به دیم ما سره کوي نه ته مسلمان یې د الله د رضا دپاره تا منډه والې د خرچه دې کړې ده بس د دې بدله د چا نه غواړه د الله نه غواړه نو موږ کې دا مرض هم دی که معمولي خفګان نه شي یاره وي د ده نه زما دا تمه نه وه نو ستا دې څه تمه وه وایي زما دې دا تمه وه چې دی به ما سره هم ډېرې منډې وهي ځکه چې ما سره هم ډېرې منډې وهلې نو ته دې ته ناشوې دا منډې دې دپاره وهلې ښه زه دې سره منډه ووهله نو ګوره ستا هغه محنت او کوشش لاړ ختم شو ځکه چې هغه کومه بدله چې تا غوښته هغه تا ته میلاو شو او ته به د آخرت بدله غواړې نو که تاسو صدقه ورکوئ الله وایي چې بیا به اثباتوي نه
ضرر رسول به پکې نه، دغه شخص ذلیل کول به پکې نه، ځان به لوی نه ګڼي. لهم اجرهم عند ربهم، دوی لپاره اجر دی پنځ درب د دوی. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، او نه به سیر په دوی باندې او نه به دوی غمجن کی. قول معروف ومغفرة، نیک وینا او بخانه غوره ده. خیر من صدقه يتبعها اذى، غوره ده داغي صدقینا چې باغی بسی ضرر ورپسی. پوشی به خبره. قول معروف وینا نیکه او ماپ کول غوره دي د هغه صدقونه چې به اثباتي. مطلب څه جوړ وینا نیک وینا ده چې سړی پتا به راغی او ته دوی چې مالا سراکا تو ته په کلی اخلاق باندې وي ضرور ما سره نشته، والله دې استمرستو کی. یا هغه مثال کې سختي وکي چې نه مال براکه او کله کله دا سوالګرو په سړي پورې ونخل ته معاف کې او زیاته وسرهونه کې ورته ضرور ما سره نشته. الله وی دا خبره کول چې ما سره نشته په خطرې قبانی د دین غوړه د چې تول پیسې ورکو به اثباتي. د زمون په خلکو کې دا مرشتي یو خو زمون خلک دې غټه صدقه نه ورکي، که صدقه ورکي سو وړغونته کې نو بیا دغه وړغونته کې صدقه م یادې، نو دغه کسته مونږ چې الله بنده د دین خداو چې ته دغه سړی ته خولي خبره کړې بخانه دي کړې، نو دا واست څه پیدا وکړه پیسې د نمو لګې دي ثواب د تم ملاونه شو، مجرم شو ځکه چې دغه ذلیل دي کو اسړې د بشرمونو او شرمو. والله غني حليم، او الله بحاجت دې صبرناک دې، بحاجت لري الله دې صدقو د ضرورت نه لري چې ته اثباتي بیا. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ما بربادوي صدقي خفلي بزباتنا وبزر وركول سرا. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، پشان دا غچا چې خرچ کوي مال خپل د پاره د خودنی خلقو ته. منافقان هغوی د خرچې د لپاره کې چې خلک صرف ویني. ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، او ایمان نلري په الله باندې او بورز د آخرت باندې. فمثلوا كمثل صفوان عليه تراب، بس مثال د پشان دیو اوار کانی دی چې باغی باندې خوري. فاصابه وابل، نور سیاغی ته تیز باران. فترکه صلدا، نو پریدی دغه کانی خویا او صفا. الله وی د کوم خلکو چې صدقې نه قبلېږي د دوی مثال دا دی چې دوی ورته ډېر په غټ دغه پراته دي، په ارمانونو په امید دي چې الله به موږ له دا راکوي او موږ له به دا راکوي. لکه په کاڼي له پاسه چې خاوره پرته وي، نه دا خاوره څه ده؟ هغه د خلکو هغه صفتونه دي او د دوی هغه امیدونه دي. د قیامت په ورځ چې د هر سره ښکاره شي لکه باران پې وشو، نو هغه کاڼی څه شو؟ صفا پاتې شو. د دوی هغه صدقې، د دوی هغه ارمانونه، د دوی هغه امیدونه هغه هر څه لاړو ختم شو. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، قادر بنی دوی په هیڅ شي باندې د هغې نه چې دوی کړي، هیڅ به ورته میلاو نشي. والله لا يهدي القوم الكافرين، او الله هدایت نه کوي قوم کافرانو ته. دې سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو، 246 آیت نمبر باندې به اکتفا وکړو. ان شاء الله سبب د 245 نمبر آیت نه شروع کوو. الله سبحانه تعالی دې موږ په قرآن او حدیث باندې پوه کړي.
والله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قران او حديث باندې عمل کولو. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.